مارګرو دا وریجې د ټریک څنګه شي دا وګورئ دوستانو زه یم که څوک هوټل کولاوی شي دلته کم کسان ناست دي چې عمدې دله درولم نو ډېره زیاته مزه به وکړي ځکه دا وګورئ هر یو کس چې دی خپل ښکار ښه په طریقه باندې کوي لګیا دي مننه السلام علیکم مرګرو منصف خان یو ځل بیا تاسو ته په خپل نوی ویډیو کې هر کله وایم کتونکو دا چې دی د واده ورځ ده پرون چې دی جنجم ما تاسو سره شیر کړو یقینا چې تاسو به ډیره زیاته مزه غشتي انجوای کړی به می او نن چې دی د میلمنو د پاره د روټۍ تنظیم شوی دی نو په ویډیو کې به تاسو سره هغه هم شیر کوم خو مرګرو که ویډیو خوښیږي نو ویډیو لایک کړئ او مخکې خپل مرګرو سره هم شیر کړئ نو راځئ مرګرو او دا د واده سړی چې دی آلته ځي او دینه پس پالته په صوفه کې او ملمنو سره به ملاویږي او دوستانو دا تاسو وګورئ پروګرام ل چې دی رو خلک را روان شوي دي اعلان چې دی د روټۍ اوس وشو او دینه پس په چې دی خلک راځي نو دلته به میلمانه کینی او دینه پس چې دی پینډې به ځي نو هلته ورته د خوراک تنظیم کړی دی او ځای هم جوړ کړی دی نو هلته به خوراک کوي ځای چې تاسو بوځم اوس تاسو ته هغه مخیم میلمانه چې دی فرسټ دې سیټ ته کینی دا تاسو وګورئ دینه پس چې دی په دې لار باندې به دلته کې راځي او دلته کې چې دی د خوراک تنظیم به ورته کوي دا وګورئ 4 کسو دپاره چې دی یو ټری وي او انشاءالله ګورو به چې څه څه تیار کړي دي دلته چې دی ټول خوراک تیاریږي زه چې تاسو ته وښیم دا وګورئ ملګرو دا غټې وریجې دا سپینه غوښه تیاره کړې ده ماشاءالله او دا چې دا مسالېداره غوښه دا چې دی نری وریجې او دا وګورئ دم دپاره پیدا ایښی دی نو دې سره دم شي او خشته شي دوستانو دا چې دا حلوه یې تیاره کړې ده ماشاءالله او دا چې دی بادام او نور څه شیزونه جیلي او نارنج چې دی دلته کې دا تیار کړي دا به د حلوا د پاسه زما په خیال اچئ نو داسې خوراکۍ تیارې کړي دي نو انشاءالله اوس چې دی پینډې به شروع کېږي دا چې دی زموږ د مالت مشران او کشران ټول دا وخت راغونډ دي خدمت دپاره او دلته د خدمت دپاره راغلي دي نو ماشاءالله په کلو کې چې دی داسې قسمه سیسټم وي چې د خدمت دپاره بار نه خلک دی چې دی نه راغواړي د کلي مالت خلک راځي منو ښه ډېر خدمت کوي نو ماشاءالله ډېره زیاته مزه کوي دې سره مینه محبت هم زیاتي او یو بیل قسم چې دی مزه وي پکې نو دا تاسو کتی شئ دا وخت دوستانو دا چې دی دوا یې وکړه تاسو وکتل دې نه پس به چې دی پروګرام شروعات کوي دا دوه ملګري چې دی د بر مالت نه رالي موږ سره دلته نږدې بل کلی دی نو د دې ملګري نوم دی جبران او دا تحسین الله دی هم د خدمت دپاره رالي نو الله دې د دې اجر ورکړي دا چې دی حلوه سیف الله چې دی حلوا ته کېناستو جاوید بای دا څه دي غټې وریجې دي ښه دا سپینه غوښې ته جاوید بای کېناستو او امید بای چې دی دا سرې غوښې ته کېناستو دا اوس ته یې ښیمه مسالېداره دا تاسو وګورئ چې دی اسویم لاله غټې وریجو ته کېناستو دا وګورئ نو دوستانو هر یو کس ته چې دی بیل بیل کار په حواله کو تاسو کتی شئ تاسو ته ما ټول خوله او دې کې به چې دی نری وریجې اړئ نو هغه به بیا مجموعې ته ډکئ او یو ټری کې به بیا دا ټول هر څه ږدي غټې وریجې نری وریجې حلوه نمکینه غوښه سره غوښه نو دا ټول به په یو ټری کې ږدي او بیا به یې میلمنو ته پیش کوي دوستانو دا چې دی نری وریجې راورسېدې دې نه پس به چې دی دې غټ ټری کې دا اړئ ملګرو دا وریجې دې ټری کې څنګه شي دا وګورئ اجره کې دې کې به اوس دا کسان په نمبر ناست یاري او کس په خپل کار کوي چې کم کس ته کم کار په حواله کړي نو هغه به هغه حساب سره کار کوي دا وګورئ او دا سلیم ټری را روان کړی دی او دا حلوه هم ورته پکې کېښه او په ګرمۍ کې واسکټ اچولی دی
ټریګان چې دی دلته جمع کوي بیا دا تاسو کتی شئ دلته کې به ټول ټریګان ایږدي دا تاسو کتی شئ ملګري چې دی را روان دي دې نه پس چې دی دا ټریګان به دیزي ته راځي او دې میلمنو ته به ایږدي زه هم خپله ځمه او د دې ټولو ټیسټ چې کو خورو یې چې څنګه ټیسټ دی او انشاءالله په ویډیو کې به تاسو سره یو شی شیر کومه چې د کم ټیسټ ډیر زیات مزیدار دی نو به هم تاسو ته وایم نو راځئ چې هلته کینو د میلمنو ځای کې او د دې ټولو نه چې دی مزه هم واخلو وی خورو او تاسو ته هم وایو چې څنګه یې پخ کړي دي نو راځئ ملګرو وخت چې دی روټۍ راغله او په نمبر یو شی چیک کوو چې خوند یې څنګه دی پهله د دې ملګرو نه به تپوس کوو ماجد خان عباس خان پلکزیب خان او ورسره یې زه ناست یم ماجده څه وایي غټې وریجې وروره دروغ به نه وایي ګورې ښه نرو وریجې وګورئ یو ټیسټ کوي تاسو کلکې خو نه دي دوستانو د بادامو چکې هم پکې اچولي چاولې خو دواړه ډېرې مزیدارې وي غټې وریجې د یو د بل نه مزیدارې وي او اوس چې دی سالن نو سالن هم ټیسټ کوو عباس خان خو دا دی نوړی ووالتې څه وایي عباس خانه کم یو پکې ډېر مزیدار دی نمکین که نه دا مسالېدار ماجده ته څه وایې کم یو مزیدار دی دا ډومبی پینډه چې دی ختمه شوه او لوښي دلته کې راله دا وګورئ دا زموږ رونه بیګان چې دی دا لوښو له صفایي راولي صفا کوي مزدوري نشته ښه زه صحیح ده الله دې دله درکړي یار او جی راوله استاده منمه دا وګورئ دوستانو اګین چې دی ټریګان ډکیږي او په نمبر خلک را روان دي ټری نیولی دی او هر یو کس له باری په باری راځي ځکه چې هر یو شیز ته بیل کس ناست دی او چې کله ټری ډک شي نو داسې راشي او دلته کې کېږدي هلته چې دی د ګندو پلیټونو صفایي شروع ده دلته کې چې دی پخلی نور هم تیارېږي دا دیګماران چې دی لګیا دي زما خو چې ټولو نه زیات دی غټې وریجې او سپینه غوښه ډېره زبردسته راغلې ده ماشاءالله ډېر زیات خوند یې وکړو دوستانو زه یم که څوک هوټل کولاوی چې دلته را کم کسان ناست دي چې همدی دله درولم نو ډېره زیاته مزه به وکړي ځکه دا وګورئ هر یو کس چې دی خپل ښکار ښه په طریقه باندې کوي لګیا دي دا وخت ما سره حسن جان موجود دی او د چا چې د ماما واده دی نو فی الحال دا دی ولاړ دی او ما ته وایي چې ما سره ډېر زیات فکر دی او ډېر زیات خفه یم نو ما ورته ولې وایي سبا به سکول ته ځمه نو وی چې خوب هم نه راځي نو بس دا خو ویره واقعي چې دا ماشومتوب کې صرف یو مسله وي او هغه وي د سکول چې نه دی د خوشحالۍ باندې پوهیږي او نه په بل څه صرف د سکول غم به یې در سره نو حسن جان هم ما ته ووي چې سبا به سکول ته ځمه او خوند راته څه نه راکوي دوستانو دا چې دی ټول میلمانه تاسو کتی شئ دویمه پینډه چې دا هغه دا وخت رالی ده خلک چې دی روټۍ ته ناست دي نو دا سیسټم به تقریبا 1:30 بجې پورې به شروع وي چې دلته دی میلمانه به جمع کیږي او دې نه پس چې دی دلته کې به روټۍ دپاره راځي او هلته چې دی مکمل تیاریانې شروع دي خلک خدمت کې لګیا دي کم چې تاسو ته ما په ویډیو کې هم وښول دوستانو دا وخت چې دی ډول والا رالو دا وګورئ دا تولا جان ناست دی او هغه یو ګانه وایي نو دوستانو دا وا زموږ نننی ویډیو په کومه کې چې ما تاسو سره هر یو شی څخه په تفصیل کې شیر کو نو امید لرم چې ویډیو هم خوښه شوي او که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او مخکې خپلو ملګرو سره شیر کړئ او اوس به زه تاسو نه اجازت غواړم انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به بیا میلاویږو تر هغې پورې ماله اجازت راکئ د لوی الله په امان بای بای